چې د سید الکائنات د آواز د پاسه به آواز خپل نه اوچتوئ. او که په دغه آیت کریمه تفاسیر وګورئ نو ډېر صحابه کرام مبارکانو چې هغې مبارکانو به د نبي علیه الصلاة والسلام سره کله مکالمه کوله نو آواز به یې دومره پس کړی و چې نبي علیه السلام به ونه رېدو. دویم او دریم ځل باندې به نبي علیه السلام ورته ویل لږ اوچت ووایه، لږ بیا ووایه. هغې کې دومره ادب و. نو تعظیم د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دا د اهل سنت والجماعت شعار دی. مونږ وایو د ده مبارک تعظیم دا فرض عین دی. هر منصوب شي چې د مبارک ته وي چې د هغې بېدبي د نه ونشي، نه د پټکي بېدبي وکړي چې دا فلانې دی او دا داسې دی او دا هغسې دی. دا سنت د سید الکائنات دی. د دې تعظیم دا د سید الکائنات تعظیم دی. د دې بې حرمتي د سید الکائنات بې حرمتي ده. نه د ده مبارک د نسب بېدبي د نه ونشي. کتاب الکبائر کې امام زهبي د بلخ د علاقې د یو سیدی بیبي یو عجیب واقعه نقل کړې ده چې دا کونډه شوه او لونه ورته پاتې شوې ساداتې، او بیا دا د خپل علاقې نه یو بلې علاقې ته سفر کوي، ډېر لرې ځي، او بیا هغه ځي کې پوښتنه کوي چې په دې علاقه کې په سخا کې شهرت څوک لري. نو دوه کسان ورته معرفي شو چې یو مجوسي او یو مسلمان و، داسې ملاګوټې غوندې و. نو دا بیبي وایي چې یاره دا مجوسي ته خو نه ورځم، سیده وه، غیرتي بیبي وه، د هغه مولا او د هغه مسلمان خوا ته راغله. هغه ته وایي زه د سید الکائنات نوسی یم، مسافره یم، بېګانه یم، کونډه یم، یتیمان را سره دي، جمع دی، د یو شپې ځای دی که راته راکو او مېلمستیا دی راته راکه سهار به د نظم. نو اکثر هغه مولیان چې هغې تصوف نه لرې پاتې او یا د اهل سنت والجماعت د ماتوریدي عقایدو او 4 مذهبونو کې د یو مذهب سره تعلق نه ساتي، نو هغې شکیان ډېر زیاتي په هر څه باندې بدګماني کوي، هر یو شي باندې تهمت لګوي. نو ورته وایي چې زه خو نه منم چې ته سیده یې، سیده نه ښکارېږي، خو که ته سیده یې د خپل سیادت سند او ثبوت ماته پیش کړه، شجره وښایه. هغه بیبي سیده ورته وایي چې زه خو مسافره یم، ډېر لرې وطن نه راغلی یم، تا ته ثبوت او شجره د کمه کم، خو ومنه چې زه د سید الکائنات نوسی یم، اعتماد را باندې وکړه. هغه ورته نه، یا به ثبوت پیش کړي یا زما سره د شپې ځای نشته. بیبي خفه شوه، د ډېرې مجبورۍ نه د هغه مجوسي خوا ته لاړه. هغه ته ودرېده، ورته وایي زه د مسلمانانو د ستر پیغمبر د محمد عربي صلی الله علیه وسلم نوسی یم، مسافره یم، سیده یم، یتیمان را سره دي، جمع دی، د یو شپې ځای غواړم، مېلمستیا غواړم. د هغه پې زړه خوږ شو، شپې لی ولې ځای ورکړو. او کله چې شپه پخه شوه، هغه مسلمان شکي هغه موده شو او دا مجوسي موده شو. مجوسي ته خو نبي علیه السلام په خوب کې راغو، لاسونو نه یې راونیو، کلمه طیبه ورته وویله، مشرف بالاسلام وګرځېده. او هغه مسلمان ته په داسې هیئت کې ځان ښکاره کوي چې د قیامت منظر دی، افراتفري ده. او دغه مسلمان د نبي علیه السلام نه خوا ته رامنډه که او رسول الله مبارک ته وایي چې ما ته شفاعت وکړه. مبارک علیه السلام ورپسې راتو شو، وي ته څوک یې؟ وي قربان تاسو ما نه پېژنې، زه خو ستاسو امتي یم. وي ته زما امتي؟ وي او صاحب وي ثبوت وښایه، دلیل پیش کا. په کوم دلیل زما امتي؟ هغه ورته وایي چې یا رسول الله د قیامت میدان کې تا ته ثبوت او دلایل د کمه کمه، او ستا دین مې قبول کړی، ستا کلمه مې ویلې وه، ستا امتي یم، را باندې اعتماد وکړه. مبارک علیه السلام ورته وایي چې بېګا دې زما د بچی نه دلایل او ثبوتونه غوښتل او زه دې پې زورولم، اوس ته ما ته ثبوت وښایه، ما ته ثبوت وښایه. ګوره د سید الکائنات د خاندان بېدبي د نه ونشي، بې حرمتي د نه ونشي. مونږ خپل کشرانو ته تلقین او تعلیم د تعظیم ورکو، د ذات د نبي علیه السلام، د صفاتو د نبي علیه السلام، بلکې د هر هغه څیز چې منسوب وي دغې پاک ذات ته، مونږ ورته وایو چې خیال کوئ بې حرمتي د نه ونشي.
مونږ هغه خلک نه یو چې هغه کله کله به تاسې بعضې زایغ جماعتونو نه اورېدلي سادات خو یزید وجلي دي سادات پاکستان کې او عجم کې کم دي سادات خو نشته مونږ هغه جماعتونو کې نه یو چې هغې درته وایي چې په نسب نه ده په نسب والله که ده نسب مسب فایده نه ورکوي مونږ وایو سید الکائنات فرمایي کل سبب ونسب ينقطع يوم القيامه الا سببي ونسبي محبوب فرمایي د قیامت په ورځ هر جوړ هر تعلق هر دوستانه هر نسب دا به وشلېږي دا به ختم شي د هېچا نسب روز قیامت کې په کار نه راځي او سید الکائنات استثناء د خپل نسب او د خپل سبب د دوستانې او د تعلق او د سخرګرۍ او د زومولی کوي که څوک مسخر دی که څوک مې زوم دی که څوک مې نسب کې دی که د چا ما سره تعلق دی محبوب فرمایي دا به قیامت کې هم هغه ته فایده ورکوي